बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो चरते चोई खाद आबाद ओसई नन मुहिम खबरों की खो यो द ज़ुल्म खलीलजाद چې کوم کابل ته خبرونه دي رسیدلې هلته ملاقاتونه ورسره سره اسحاق ډار چې کوم 13 ورځ پریس کانفرنس کړي چې کې سوال جواب خاص کر د ترخم او چمن د افغانستان لارو په حواله سره شوه د کیسه غرض دي ورسره چې کوم افغان میډیا یعنی بشت صبح کې هم دغه اخبار کې هم دا انکشاف شوی خبرونه چاپ شوی چې کوم دوایانو متعلق یعنی ادویات چې کوم دي په حواله سره افغانستان کې څومره بحران دی او التا چې کوم ناقص دوایان استعمالولو باندې مریضان مجبور شوي دي چې تاسو نقصان دی بل طرف ته سوشل میډیا باندې غلط خبرونه چلیږي د پاکستان دوایان سوزول داسې خبرونه راځي دا لږ تاسو را تفصیل وړاندې کوم او بیا ورسره د ملایانو کردار هم تاسو سره پدې کې کوم چې څومره کردار کېږي اوس خبرو بیا هغه خې طرف ته روانې شوې دي الله دې وکړي چې زر دغه معامله خلاصه شي خو اول خبره د ادویاتو یعنی دوایانو په حواله سره وکړم چې دا خبر کم دی افغان میډیا کې خپل باندې خور شوی دی او بشت صبح اخبار کې هم دا خبر شایع شوی دی جریدې کې چې افغانستان کې دی وخت کې دوایانو ډېر سخت قلت بحران را مخته شوی دی خاص کر وجوهات د پاکستان نه بندیز د دوایانو دغه کوي او د سره دغه ادویاتو کې لکه ډېر داسې مریضان چې هغه ډېر خطرناکې بیمارۍ لري چې هغه د پاره هغه ادویات نه ملاویږي نو ناقص دوایانې استعمالي چې هغه ژوند ته هم ډېر خطرې ته مخامخ شوي دي او ډېر الته کې د بیمارانو حالات چې کم دی هغه ډېر خراب شوی دی د غټ وجوهات هم دغه ښیي چې دغه لارې بندې شو په جنا اوس په دغه کې ځینې سوشل میډیا مالیدل چې دوایانې سوځول یا داسې حرکات کول چې پاکستان کمی دوایانې دي هغه بدل تک نه استعمالیږي او سوځوي داسې عجیبه غونې همرز هم شته مخالفین هم شته یا داسې شرپسند هم شته چې هغې نفرتونه خوروي او دغه شانتې هغه کوي یقینا چې پاکستان باندې د وخت کې پریشر دی فشار دی د لارې خلاصولو ډېر زیات شوی دی ولې دوه نیمې میاشتې وشوې دغه لارې بندیز له وجې یو شمېر دواړو اړخو ته ډېر زیات نقصان هم شوی دی او تجارانو دواړو اړخو ته ډېر زیات زیان رسي او ورسره دغه مشکلات هم مخې ته راځي اوس په دې حواله سره به اسحاق ډار خبر شامل کما او نور اورال چې کوم پریس کانفرنس خو خاص په دغه موضوع باندې یو خو افغانستان طرف نه هم خ پیغامونه خطابات کې یو خیر سګلی خبرونه راغلي دي دیو جنا اوس معاملات مونږ لیدي چې دوباره خې طرف ته زی او دغه دوه درورزو کې دا معاملہ حل کېدو یعنی د لارو خلاصېدو خو خاص امکان ظاهرېږي او ورسره چې کوم د ټي ټي پي معامله دا هغه اوس افغانستان ته هم سر د درد جوړه شوې ده یعنی طالبانو حکومت ته هم نو هغې هم په دې باندې اوس سنجیدګۍ سره غور هم روان کړی دی او داسې خبرونه هم راځي چې دې باندې هغې ټوس عمل سره پاکستان سره یو ځل بیا دغه سلسله به شروع کوي او اسحاق ډار هم په خپل خبري غونډه کې د دې د بل الفاظو سره وضاحت کړی دی چې د لارې بندیز یا د مشکلات د زر خلاصون او بل نړیوالو ادارو چې کم د دې غوښتنې دي هغه به پوره کولی شي نو دغه خبرې دا وضاحت دی چې ډېر زر به دغه لارې کولاو شي او دغه لارو باندې پاکستان باندې پریشر هم ډېر زیات ورځ په بله زیاتیږي او مزید چې کوم دی دغه کې تاخیر نشي کېدلی بل خوا زلمی خلیلزاد په خبرونو کې که تاسو ګورئ دې وخت کې ځینې چې کوم میډیا ده موږ به افغان میډیا وایو یا به افغان ملګري وایو چې هغه کې لږ غلط تاثر ورکول کېږي چې دغې دورې سره پاکستان یا ایران یا دو ته زور دی یا دغه شانتې کېږي خو زلمی خلیلزاد تاسو هم پېژندئ چې هغه د امریکې یو کرنده دی یا د امریکې یو سفیر دی یا د امریکې یو هغه دی چې هغه پیغام رسولي خو بل خوا افغان طالبان هم دغه هغه لري چې امریکې سره هم هغې په څه طریقه باندې یا نورو نړیوالو ملکونو سره هم هغې تعلقات بهتره وساتي او پالیسي هم دغه ده نو دغه کې څنګه چې مخکې خلیلزاد به راتله بیا تاسو ولیدل چې امریکا چې کوم غوښتل هغه کې څه بندیوانو چې هغه خلاص شو چې خاص هغه ورته ورکړل اوس هم دغه شانتې خبرونه دي چې امریکا
او یو خو د پاکستان ډور استعمالي بل خو هغه خپل باندې هم انډایرکټ راځي طالبانو سره وقتاً په وقتاً خپل معاملات سیده کولو کوشش کوي او خپل مفادات حاصلولو د پاره هغه دا هلې ځلې کوي. نو دې خبرونو ته غلط تاثر ورکول زما په خیال خبر نه ده چې کوم کارین دي زموږ ملګري دوستان دي په دې خبره پوي وي چې علمي سطح باندې سازشونه روان وي کیږي او بیا خاص کر مسلمان ملکونو لپاره. نو زلمه خلیلزاد یقینا چې پاکستان کې هم یو ښه اړیکې لري او ممکنه دا هم ظاهر دي شي چې هغه پاکستان کې هم دغه شانتي چارواکو سره خپل خبر یا دغه کې معاملاتو کې مخکې بوتللو کې خپل کردار ادا کی. خو اصل خبره د امریکا دا چې هغه خپل مفاداتو کې خپل هغه واخلي. اوس دی وخت کې مختلف نور خبرونه هم چلیږي تاسو به هم ویني خو ډیر خبرونو باندې لکه تاسو تصدیق کول ډیر ضروری دي چې دی وخت کې افغانستان طالبان هم نه غواړي یعنی کني حقن نت ورک یعنی سراج الدین حقانی وزیر داخله هم اوس تاسو ګوري چې کې څومره پرې نرمي راځي او هغه هم د هیبت الله صاحب ولا تقریر یا دغه ولا چې کوم حکمنامه د هغه مخکې وړاندې بوزي او سره پاکستان ته هم یو ښه پیغام یو ورکوي او د سره چې کوم معاملات دي هغه ښې طرف ته د وروتو امکان دی ولې چې مزید چې کوم په دغه کې تاخیر سره کیږي خیبر پختونخوا صوبه چې کومه ده هغه هم په دې حوالې سره راغلي ده خاص کر دغه تجران همدغه شانتي افغانستان طرف ته هم ډیر زیات کړي او بیا چامن منی تاسو وګوري په خاص کومه د نورم بارډرز دي خدغه بارډرز باندې ډیر غیر زیات تجارت او دغه شانتي لینا دینا ورکړه د کړه کیږي. نو دا حوالې سره یقینا چې ډیر زیات تشویش ظاهریږي او پاکستان باندې پریشر چې کم دی هغه ډیولپ کیږي. نو امکان دا ظاهریږي چې زر ته زره په دغه کې ښه راشي. د سره نور خبرونه دي لکه ټي ټي پی د هوایي فورس او دغه شانتي نور خبرونه هغه به تاسو سره بیا یو تفصیلي کومه خو فلحال دلته پورې متاسو دغه تازه ترین شایع یقینا چې تاسو به زما مرسته زما هغه چې کوم په یوټیوب باندې کوئ نو هغه لایک سبسکرایب او ستاسو مینې اظهار ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ.